ځان نه به شله ګیدړه نه جوړې چې بل ته تمه کې، بل ته ځان محتاج ښکاره کې، بل ته سوالونه کې، او بل ته تملق او چاپلوسي کې. ډېره دنیا مې وکتله او زه افسوس کوم چې نیکان خلک مې وکتل، دین سره وابسته خلک مې وکتل، مدارسو سره وابسته خلک مې وکتل چې د حاجیانو په اجرو باندې، د حاجیانو په کورونو باندې او د هغوی په دفترونو په دوکانونو باندې په رمضان کې چکرې وهي او خوله ورته چینګه چینګه کوي او خوله ورته ورانه ورانه کوي، د دروغ او یا د رښتیا بانې ورته جوړوي او یې داسې ما سره څه مدد وکړه او ما ته څه پیسې راکړه او ما ته زکات کې حصه وکړه. ډېر معزز انسان یې، ته د علم سره وابسته انسان یې، تا قرآن زده کړی دی، تا علم حاصل کړی دی، تا باندې د علم او د قرآن د قاریتوب هغه نوم لګېدلی دی. لہذا ډېر احتیاط کوه، د چا مخې ته ځان مه ذلیله کوه، خپل ځان باندې رحم وکړه. شله ګیدره ځان نه مه جوړوه. مونږ چې وارو مونږ به په مکتب کې یو سبق لوسته د شلې ګیدړې، هغه یو سړی و، هغه دا خبره کوله چې مړه رزق ما ولیدلی چې الله یې ورکوي، زه ځم دې ځنګل ته او ګورم چې الله رزق ما ته راکوي که نه راکوي. هغه یو ځای کې ناست دی، ګوري یو شله ګیدړه ده، حیران شو چې دې ته به دا رزق څنګه میلاویږي، دا خو منډه هم نشي وهلی، ګرځېدلی هم نشي، ښکار هم نشي نیولی. په دې سوچ کې و، دې کې ګوري چې شور شو، یو هوسۍ ده، زمری ورپسې دی او دې ګیدړې ته چې رانږدې شو دلته یې راقابو کړه او راونیوله. هغه هوسۍ باندې زمری لګې شو او خوراک یې ترېنه وکړه او چې کله موړ شو نو غلی غوندې روان شو. دا شله ګیدړه په سینې باندې ور وڅخېدله او هغه هوسۍ هغه بقایا غوښه یې وخوړله او ځان یې موړ کړه. کور ته راغی، مور ته یې دا قصه وکړه چې مور یې مړه رزق الله ورکوي، نن مې یو شله ګیدړه وکتله، الله رزق ورکړه په دې طریقې سره یې ورکړه. مور ډېره هوښیاره وه، وی ځان نه شله ګیدړه مه جوړوه، ځان نه غزمری جوړ کا چې خپل یې مخوري او په نور یې مخوري. نبی مهربان فرمای الید العلیا خیر من ید السفلا، ورکوونکی ډېر بهتر دی د اخیستونکي ده. ګوره دلته دا خبره زه کوم او بار بار کوم، دا علم زده کول، علم بل ته ښودل، دا یو اوچت عمل دی، دا لوی عمل دی او بهترین عمل دی او د دې نه یو شی بهتر نشي کېدی. لیکن ته به دا بدنامې نه، دا رزق ګټل دا هم تا باندې فرض دی او دا یو فریضه د خپل ځان، والدینو او بچو او کور والا دپاره. دې دپاره به د سوال لاره نه اختیاري، علم مو کا، درس مو کا، تدریس مو کا، لیکن د رزق د ګټلو دپاره، د معاش او زندګۍ د چلولو دپاره دنیوي معاش وکړه. انبیاو کړي دي، زما پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تجارت کړی دی د خدیجې رضی الله تعالی عنها په مال کې، د هغې د نکاح نه مخکې او به د مکې په دې کوڅو کې ګډې هم سره ولیدي. موسی علیه السلام په مدین کې ګډې سره ولیدي. دغه شان مختلفو انبیاو مختلف کارونه کړي دي او د انبیاو میشن دی، د انبیاو خبره دی چې لا اسألکم علیه اجرا، تاسو د دین په دې کار باندې، په دې دعوت باندې ګوروي مزدوري نه علمه، ان اجر الا علی الله. ډېر څو مالخویو، ډېر پاکدامنو، ډېر مړخواو، په الله باندې یقین کو. تام نن د انبیاو وارث ګرځېدلی، لہذا ته ډېر بدې ښکاري. مولا علی قاري په مرقات کې یو خبرې لیکي، هغه وایي زه چې دا ماشومان ګورم او طالبان ګورم او کور په کور ځي او وظیفې راغونډوي، وایي زه په دې باندې ډېر خفه کېږم، وایي زه په دې باندې ډېر پریشانه کېږم. او هغه ډېر خطرناکه خبره لیکلې ده، وایي بېدبي مافه، بېدبي مافه په غټو بولو باندې چې مچ ناسي وي، دا دومره بدې نه ښکاري. لیکن عالم او طالب چې چاته دروازه د زه یو وظیفه راکړه، په دې باندې هغه ډېر بدې ښکاري او دا ډېر بد دی د هغې نه. هغه به لیکي وایي دا دومره تیزه خبره او دا دومره بده خبره ما ولې وکړه. وایي د هغې وجه دا ده چې کله ما علم کاوه او د علم شوق مې و، علم سره محبت و، زه پلار علم ته نه پرېښودلم، زه پلار مدرسې ته نه پرېښودلم، زه پلار د دین زده کړې ته جومات ته نه پرېښودلم. او د هغې جواب څه و زما دپاره، عذر یې څه و، خبره به یې څه کوله، وایي مړه علم څه لکې، دا ګورې نه
طالبان او مولیان به سوالونه کوي بچې په تا مې سوال نه پیرزو کېږي ته عزتدار سره عزت سره خپل زندگی تیر کا او کسب یاد کو کار وکړه او روزګار وکړه علم نه څه غواړي لیکن الله تعالی هغه ته علم نصیب کو الله تعالی یو امام ته نه جوړ کا او په حنفي علماو کې یو معتبر عالم دی د مشکات شارح دی مرقات دا یو شرح ده نورم ډېر کتابونه لیکلي دي او د هر فن مولا دی مولا علی قاری لیکن هغه دا خبره د ډېر د درد نه لیکي زم هغه علماو ته هغه قاریانو ته خبره کومه چې اور ټیم سره نورې ډیپټینې وکوي امامت وکوي امامت سره تجارت وکوي منډیانو ته لاړ شئ د سبزي منډۍ ته لاړ شئ د فروټو منډۍ ته لاړ شئ بل مارکیټ ته لاړ شئ ته چې کله ایماندارۍ سره یو کار کې الله به ښایسته رزق درکوي الله به فراخه رزق درکوي بیا چې ته امامت کې ته درس تدریس کې نو په اوچتو سترګو به کې او ورسره زه والدینو ته یو خبره کومه چې په دې بچو کې یو بچی وقف کړه دین دپاره او هغې ته خرچه ورکوه ښه ډېره ورکوه چې د دین صحیح خدمت وکړي ځکه په دې وخت کې د دنیا کارونه مشکل دي حقیقت دی چې علم سره او د علم دعوت سره او د علم نشر و اشاعت سره د دنیا کارونه ډېر په مشکله باندې کیږي لیکن چې کله مهربانه پلار موجود وي یا مهربانه مشر ورور موجود وي یا مهربانه نیکه یا تره موجود وي او ماما موجود وي او هغه د یو بچي کفالت وکړي هغه باندې علم وکړي او بیا ورته چې بچی مدرسه چلاوه خطا ته هم خرچه زه درکومه او ستا شاګردانو ته هم زه خرچه برابرومه نو ډېر خوند به کوي علماو ته نه دي علماو ته دا نه دي کول پکار چې کور په کور او حجره په حجره او دفتر په دفتر زکاتونو پسې وګرځي په کار ده چې دې لپاره کمیټې قائمې کړي عوام ملګري دي دپاره تعاون وکړي او عالم به د دین خدمت کوي عالم به د قرآن او سنت بیان کوي درسونه به کوي عوام ملګري به پکې څه کوي خدمت کوي ځکه حدیث کې راځي یا خو عالم شه او یا د علم زده کوونکی شه او یا خادم شه په دې باندې خرج کوونکی شه او د دې خدمت وکړه نو عوام ملګرو ته هم پکار دي چې د دې اوچتې فریضې هغه حق ادا کی او د علماو دپاره تنخواګانې او د هغوی ضرورتونه د مدرسې هغه پوره کړي او علما چا مخې ته ونه درېږي علما د چا مخې ته ذلیله نه شي والله ډېر خفه کېږم چې مولا سړی سپینه جوړه یې چولي پټکۍ په سر کړي او داسې یو کس ته لاړ شي چې هغه خپل مونځ هم صحیح نه ورځي مونځ هم نه کوي هغه حلال روزګار هم نه کوي او حاجي صاحب ته دا ودرېږي او خوله ورته ورانه کوي او د هغې صفتونه کوي او کله کله دروغو پکې دا هم بازي ووایي الله دې رحم وکړي چې که حرم کې مې کتلی وي الله اکبر الله اکبر سلفو څنګه زندګي تېره کړې ده امام بخاري څنګه جوړ شوی باچا وخت ورته وایي زما کور ته راځه زما دربار حجرې ته راځه او زما بچو ته علم ښایه هغه ورته وایي دا نشي کېدی که بچي دې علم سره شوق او ستا شوقي نو عام مدرسې ته رالیږه عام زما درس کې بناسي عامو فقیرانو سره وایي نه دا نشي کېدی د امام بخاري متفرمایي چې نه زم دا نشم کولی داشان امام ابو حنیفه علیه رحمت نور چې کوم امامان د دین دي هغوی ډېره قرباني ورکړي پیسو ته هغوی نظر نه دی کړی هغوی د دې علم هغه عظمت برقرار ساتلی نو خبره مې دا کوله چې چاته مخې ته مه ودرېږئ او که مخې ته ودرېدي او بیا ځان دپاره سوال کې نو بیا د حدیث مطابقه د سوال نه به خلاص نه شي ته به هم سوال کې ستا بچی به هم بیا تا پسې سوال کوي ستا نصیب هم ستا په معاشرې کې بیا څه عزت وي ستا به په خپل کور کې بیا څه عزت وي ښه ښایسته محنت کوه ښه ښایسته مزدوري کوه او رزق خپل ځان ته په خپله ګټه لیکن د چا مخې ته